پاکستانی ملیشو د کونړ پر نړۍ ولسوالۍ یو 40 راکېټونه وورول. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. یوې ځایي سرچینې اشتیسو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستانی ملیشو له تېرې شپې راهیسې د کونړ پر نړۍ ولسوالۍ راکېټونه بریدونه کړي. سرچینې ویلي چې دا راکېټونه د نړۍ په شامسیر او شنګر سیمو کې لګېدلي چې یو 6 کلنه ماشومه پکې ټپې شوې ده. سرچینه وایي بریدونه په وقفه‌یي توګه شوي چې تر اوسه د راکېټ 40 مرمۍ راویشتل شوي چې خلکو ته یې ګڼ مالي زیانونه اړولي دي. خو طالبانو په مرکزي کچه هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د غویي پر 24مه د ننګرهار د شینوارو په نازیان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د طالب او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه شوې ده. یوې سرچینې ویلي جګړه له دې امله شوې چې پاکستاني لوري ازغن سیند ته نږدې د سړک رغولو لپاره وسایل راوړي وو، خو طالبانو یې مخنیوی کړی دی. سرچینه وایي دواړو غاړو پر یو بل ډزې کړي، خو وروسته د خبرو له لارې مسله هواره شوې او کار درول شوی دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.